وهاشمی نبی سلطانا زدیل گئی شمالتانا ستال هجرانا می جڑادا رات زندان دغ دنیا دا وهاشمی نبی سلطانا زدیل گئی شمالتانا ستال هجرانا می جڑادا رات زندان دغ دنیا دا کلا بدر شمر روزی لرستا هغه گل رنگ مدینه لرستا چې فرشتي دیدنونه کوي له هجر فریادونه کوي هلته جوړیږي زوري د زړونه دا د هجر شلې زپل زړونه خمو عطرای هوا دا رات زندان دغه دنیا دا خمو عطرای هوا دا رات زندان دغه دنیا دا وهاشمی نبی سلطانا زدیل گئی شمالتانا مگر د محمد صلی الله علیه وسلم وجل څه اسانه کار نه و ځکه بنو هاشم یو لوی خاندانو بنو هاشم که څه هم مسلمانان نه وه مگر د محمد صلی الله علیه وسلم وژلو ته هم تیار نه وه نو له همدې امله کافرانو یوه وعده سره وکړه چې د بنو هاشم او بنو عبدالمطلب سره پرېکون وکړي یعنی د دغه دوو قومونو سره به نه څوک خبرې کوي نه به څوک ورسره کښیني نه به څوک رانیول او خرڅول ورسره کوي نه به څوک کور ته ورځي او نه به یې کور ته پرېږدي تر هغه وخته پورې چې دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم و مرګ ته نه وي حاضر سوي یعنی و دې ته حاضر سوي نه وي چې موږ ته اجازه وکړي چې موږ ان حضرت صلی الله علیه وسلم ووژنو د دوی دغه وعده د خولې پر خبرو خلاصه نه سوه بلکې په عملي ډول یې د محرم یا حسن حسین په لومړۍ نیټه د نبوت په اووم کال یو پرېکړه لیک ولیکي او په مکه مکرمه کې یې وځړاوه او ټولو خلکو ته خبر ورکړي چې د دغه پرېکړه لیک به پوره درنښت کوي او په پلي کولو کې به یې پوره کوشش کوي د دغه پرېکړې له وجې اصحاب کرام د دوو غرونو په منځ کې واقع سوه چې یوه سخته وچه مځکه وه چې ډېر سیرت او تاریخ پوهان دا ځای په شعوب ابوطالب سره یادوي نظربنده سوه نه چا خبرې ورسره کولې نه څوک ورسره یو ځای کېدی او نه دوی د چا سره یو ځای کېدلی سوای نه یې د چا شی رانیولی سوای او نه یې د هغه چا سره ملاقات کولی سوای چې د مکې د باندې څخه به راتلی او نه د دوی څخه څوک د باندې راوتلی سوای که به راووتی کافرانو به واهه د مسلمانانو څخه که به څوک یو شي ته اړ سو کافرانو به جواب ورکاوه یعنی هغه شی به یې نه ورکاوه د دوی اړتیا به یې هیڅ نه پوره کول دغه مبارکو انسانانو چې لږ غلدانه درلوده په لږ وخت کې خلاصه سوه د خوراک هیڅ نه سوه ورپاته د سختو لوږو ورته مخ سو د لوږو داسې تکلیفونه پرې تېر سوه چې آخر به د دوی اولادونو او ښځو د لوږې د سخت تکلیف له امله ژړل دوی مبارکان به هم د لوږې څخه به سخت تکلیف اخته وه خو د خپل ځان تر تکلیف به د اولادونو په لوږه زیات خواشینې وه د څښتن تعالی جل جلاله پیرزوینه وه چې 3 کاله وروسته هغه پرېکړه لیک چې په مکه مکرمه کې ځړېدی وینو وخوړی اصحابو کرام د پورتني ناورین څخه خلاص وه پر اصحابو کرامو چې هر څومره لوږې تندې او تکلیفونه تیر سوه خو دوی پر خپل دین ټینګ ولاړ وه او د دین د خپرولو څخه لاس نه و اخیستی خو یوه خبره د یادولو وړ ده هغه دا چې د مسلمانانو د خوشحاله کولو
او سوکاله کولو په موخه الله جل جلاله د خپل لورونې د دریاب څخه او د خپل رحم د دریاب څخه د حضرت عمر رضی الله عنه پر زړه باندې څو څاڅکي وورول، تر څو حضرت عمر رضی الله عنه اسلام قبول کی. حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو څخه مخکې د مسلمانانو په تکلیف ورکولو کې مشهور و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژنې هڅې یې کولې. یوه ورځ د کافرانو یوه جرګه جوړه سوه. په دغه جرګه کې غوښتنه سوې وه چې څوک به محمد صلی الله علیه وسلم ووژني. عمر رضی الله عنه وویل زه به یې ووژنم. خلکو ورته وویل رښتیا هم ته یې وژلی سې، ځکه ته یو بهادر او پهلوان یې. ده هم دستي توره راواخیسته، د محمد صلی الله علیه وسلم د وژنې اراده یې وکړه. کله چې را روان سو، پر لارې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په مخه ورغلی. پوښتنه یې ځینې وکړه چې ای عمره چیرې ځې؟ عمر رضی الله عنه ورته وویل ځم چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژنم. العیاذ بالله. سعد بن ابي وقاص ورته وویل څومره بې فکره سوی یې، که ته محمد صلی الله علیه وسلم ووژنې، د بنو زهره قوم، د بنو هاشم قوم او د بنو عبدمناف قوم به تا ووژنې. عمر رضی الله عنه ته درد یا غصه ورغله او ورته ویې ویل فکر کوم چې ته هم بېدینه سوی یې، یعنې مسلمان سوی یې، نو لومړی به ستا کار وکړم، یعنې وبه دې وژنم، بیا به ګورم چې څه وکړم. دا خبره یې وکړل، توره یې راوکښل. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورته وویل هو زه مسلمان سوی یم. خپله توره حضرت سعد رضی الله عنه هم راوکښل. د دواړو طرفونو څخه د تورو وارونه شروع سول. کله چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه ته وویل ته لومړی د خپل کور څخه ځان خبر که چې ستا خپله خور او اخښي دواړه مسلمانان سوي دي. عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېدل، د درد او غصې څخه نور هم ډک سو او برابر د خور کور ته روان سو. بل به بهتر په دې دنیا کې نه وي، بل نازولی به عقبا کې نه وي، لکه چې ته یې نازولی الله، ډېر په قرآن کې یې ستایلی الله. محمد نائب احمد ژاړي مدام، ستا شفاعت له خدایه غواړي مدام. دا مې ارمان دا مې وینا ده، راته زندان دغه دنیا ده. وهاشمي نبي سلطانا، زه دې لوګی شمه له تانه، ستا له هجرانه مې ژړا ده. د خور کور ته چې ورسېدی، د ده اخښي حضرت خباب رضی الله عنه او د ده خور دروازه تړلې وه. د دواړو یعنې ښځې او خاوند د قرآن کریم تلاوت کاوه. عمر رضی الله عنه په زوره دروازه ووهل. حضرت خباب رضی الله عنه کله چې د ده غږ واورېدی، دننه پټ سو. د قرآن کریم سپاره د چابکۍ له امله د باندې پاته سوه. خور یې دروازه خلاصه کړل. د عمر رضی الله عنه په لاس کې یو شی و، په هغه یې خور په سر کې ووهل او ورته ویې ویل د خپل ځان دښمني بېدینه سوی یې، مسلمانه سوی یې. د خور تر سر یې وینې روانې سوې. عمر رضی الله عنه دننه ورغلی و اخښي ته یې وویل څه مو کول او دا اواز د چا و؟ اخښي ورته وویل هسې خپلمنځۍ خبرې اترې مو کولې. عمر رضی الله عنه ورته وویل آیا تا خپل دین پرېښی او د بل دین ته اوښتی یې؟ اخښي ورته وویل که بل دین حق وي نو بیا. عمر رضی الله عنه دا واورېدل، دستي یې اخښي تر ژیره ونیوی، ژیره یې ځینې وکښل، پر مځکه یې راغوځار کړي، ښه یې وواهه. خور یې د خلاصولو هڅې کولې، خو ده پر مخ باندې دومره په زور سره یې ووهل چې تر مخ یې وینې روانې سوې. آخر دا خو هم د عمر خور وه. ورته ویې ویل موږ له دې عمله وهل کیږو چې مسلمانان سوي یو؟ بېشکه موږ مسلمانان یو، څه چې ستا په وس وي هغه وکړه. په دغه وخت کې د عمر رضی الله عنه پر هغه سپاره سترګې ولګېدې چې په تلوار کې د باندې پاته سوې وه او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکلي وه. په دغه وخت کې د عمر رضی الله عنه درد په وهلو کم سوی و او د خور وینې یې ولیدې چې ډېرې بهېدلې وې. شرم او حیا ورته ورغله.
نو خور ته یې وویل ښه راته ووایه دا څه شي دی؟ خور یې ورته وویل ستا لاس ناپاکه دی، ناپاکه لاس به دې سپارې ته نسي ورتلای. عمر رضی الله عنه چې هر څومره ټینګ سو، خو خور یې بې اودسه او بې غسل او مشرک چاته د قرآن کریم آیاتونه نه ورکول. عمر رضی الله عنه لاړی، غسل یې وکړي او هغه پاڼه یې واخیستل. په دغه پاڼه کې سورة طه لیکلی و. عمر رضی الله عنه د دغه سورت ویل پیل کړل کله چې تر انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکري پورې راورسېدی. یعنی دغه آیات یې ووایه حال یې بدل سو. خور او اخښې ته یې وویل ښه دی، ما هم د محمد صلی الله علیه وسلم خدمت ته بوځئ. د دې خبرې په اورېدلو سره حضرت خباب رضی الله عنه د باندې راووتی او ورته ویې ویل ای عمره زه تا ته زیری در کوم چې پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعا وکړل چې ای الله په عمر او ابو جهل کې چې کوم یو تا ته خوښ وي په هغه سره اسلام ته قوت ورکه، یعنی مسلمان یې کړه. ځکه عمر او ابو جهل په قوت، زور و طاقت سره خورا ډېر مشهور وه. خباب رضی الله عنه زیاته کړه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ستا په هکله قبله سوې وي. د دې څخه وروسته عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدمت ته حاضر سو او د جمعې په سهار یې اسلام راوړی. کله چې عمر رضی الله عنه مسلمان سو د کافرانو مورال ټیټ سو، خو بیا هم مسلمانان یوه کوچنۍ ډله وه او په کافرانو ټوله مکه ډکه وه، بلکې ټول عرب کافران وه. د عمر رضی الله عنه په مسلمانېدو سره کافرانو نور هم زور واخیستی، مشورې او جلسې یې پیل کړې او د باعزته مسلمانانو د له منځه وړلو هڅې یې کولې او بېلابېل پلانونه یې جوړول. مګر مسلمانانو ته د عمر رضی الله عنه په مسلمانېدو سره خورا لوی ویاړ ور په برخه سو. هغه دا و چې مسلمانانو په مسجد حرام کې په ښکاره توګه لمونځونه پیل کړل. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي د عمر رضی الله عنه مسلمانېدل د مسلمانانو فتح او بریا وه او هجرت یې د مسلمانانو ملاتړ او خلافت یې رحمت. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه او د الله جل جلاله لخوا څخه د لیږلو 9 کاله پرسول، 10 کال پیل سو. په دغه کال باندې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب وفات سو. هغه په دې ډول باندې چې د لومړي ځل لپاره ابو طالب ناروغ سو. کله چې د زکندن حالت یې نږدې سو د قریشو مخور کسان ورته راټول سول او ابو طالب یې دې ته وهڅاوی چې د خپل زاړه ناروا دین څخه وانه وړي. ابو طالب که څه هم کافر و، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره مرسته یې کول. د بله پلوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکاوی، ځکه ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې خاص ځای درلودی. خو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت قبول نکړي. د زاړه دین څخه اوښتل ورته شرم ښکارېدی. پر کفر باندې وفات سو. په پایله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 2 غمیزې پیښې سوې. لومړی دا چې اکا یې وفات سو او دوهم دا چې زړه ته ورتېر اکا یې کافر له نړۍ څخه وکوچېدی او د دوزخ تلپاتې عذابونو ته یې غاړه کښېښوده. د ده مبارک د دغه غم تسلي الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیان کړې ده. بله پیښه چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم لپاره غمونکې او ان حضرت صلی الله علیه وسلم د خوښۍ پر ځای و اوښکو تویولو ته اړ کړي د بیبي خدیجې رضی الله عنها وفات. دغه وفات هم د ابو طالب تر وفات وروسته رامنځته سوی دی. وهاشمي نبي سلطانا زديل كي شمالتانا ستال هجران من جلادا رات زندان دغ دنيا دا دير ميادي گستا كتا حبيبا
دا مدینه منوره حبیبا زبای کل کما د پلنو لارا د پاکو قدمونو لارا خاورې زما د زړه دوا ده رات زندان دغه دنیا ده وهاشمي نبي سلطانا زديل لګی شمالتانا بیبي خدیجه رضی الله عنها هغه مبارکه بیبي ده چې په ښځو کې د لومړي اسلام راوړلو ویاړ ور په برخه دی او دې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پر هر ډول سختیو باندې شپې سبا کړي یوه ټینګه مسلمانه وه د دې مبارکې د فضیلت په اړه ډېر حدیثونه راغلي دي په هر صورت دا مبارکه هم د ابو طالب تر وفات 3 ورځې وروسته وفات شوه کله چې دا مبارکه وفات شوه په څرګند ډول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غمونه زیات شول ان تر دې چې ځینو تاریخ پوهانو دغه کال په عام الحزن یعنې په غمجن کال سره نومولی دی یعنې د غم کال خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کومه داسې خبره نه ده ثبوت سوې چې دغه کال ته دي د غم په کال ویلي وي کله چې ابو طالب او خدیجه رضی الله عنها وفات سوه بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د امر سره سم په مکه مکرمه کې تبلیغ کاوه او د خپل قوم د اصلاح او ګټې کوشش به یې کاوه مګر په مکه مکرمه کې د یوې کوچنۍ ډلې پرته چې مسلمانان سوي وه او د یوې کوچنۍ ډلې پرته چې کافران وه مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته به یې کول نور ټوله د مکې اوسېدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ځورولو لارې لټولې تکلیفونه به یې ورسول پسخندونه به یې پاوهل ان تر دې چې څه به یې پتوان و په هغه اندازه به یې تکلیف ورساوه د نبوت پر 10 کال باندې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آقا ابو طالب هم وفات شو د نوموړي مړینې د مکې کفارو ته د مسلمانانو د ځورولو نوره لاره خلاصه کړه په دغه وخت کې دوی په ښه ازاده پښه کولی سوای چې خلک له اسلام او مسلمانېدو څخه منع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام رضی الله عنهم ته تر خپله وسه تکلیفونه ورورسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې موخه طائف ته تشریف یوړی چې د هغه ځای اوسېدونکي ثقیف نومي قوم چې یو لوی قوم و مسلمانان سي نو مسلمانان به د دې تکلیفونو څخه خلاص سي او د اسلام د مبارک دین د خپرولو لپاره به یو بنسټ کښېښودل سي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته ورسېدی نو د هغه قوم د مشرانو سره یې خبرې پیل کړې چې د دغه قوم نوموتي او مشهور او مخور مشران ګڼل کېده د الله جل وعلا د پاک دین ولوري ته یې راوبلل او د الله جل وعلا د دین و مرستې ته یې متوجه کړل نوموړو کسانو د دې پر ځای چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د دین مرسته وکړي یا لږ تر لږه د عربو مشهوره میلمه پالنه وکړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې په بېمخۍ سره مخامخ جواب ورکړي او د بد اخلاقي رویه یې غوره کړه پر دې بد اخلاقي باندې یې بسنه ونه کړه بلکې دا یې هم زړه نه قبلول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته پاته سي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی مشران بلل او دا یې هیله وه چې دوی به په شرافت سره خبرې وکړي د دوی څخه د دې هیلې په خلاف یې وویل اوهو بس یوازې ته وې چې الله جل وعلا پیغمبر کړې بل څوک نه و دوهم وویل ستا پرته بل څوک نه و چې الله رسول را لېږلی وای دریم تن وویل زه ستا سره خبرې کول نه غواړم ځکه که ته رښتیا وایې د الله جل جلاله له خوا څخه رښتیا هم پیغمبر یې نو ستا د خبرو څخه مخ اړول خو لوی تاوان دی نو ښه دی چې خبرې نه در سره وکړم او که درواغ وایې نو د درواغجن سره هم خبرې نه کوم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه ناهیلی سو نو د دغه قوم د نورو خلکو سره یې خبرې پیل کړې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د همت او خپلواکۍ غر و
نور خلق هم د مشرانو پر پله روان سوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت یې نه ومانه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل ژر زموږ د ښار څخه ووځه، هر ځای چې ستا د خوښۍ ځای وي هلته ولاړ سه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناهیلۍ سره د هغه قوم څخه را روان سو، د هغه قوم ناوړه خلکو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د کلي هلکان پسې کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په کاڼو او ډبرو وویشتي، پسخند یې په واهه او چکچکې به یې پسې کولې، تر داسې بریده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړې څپلۍ په وینو سرې سوې. خدای قربان می سر او مال کړی په محمد آخر زمانه، کوم د شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. خدای قربان می سر او مال کړی په محمد آخر زمانه، کوم د شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. چې رحمت للعالمین شو خالق خدای ستا حبیب، موصوف بطوه او یاسین شو خالق خدای ستا حبیب. کړی می سراب یا ذوالجلاله د شفاعت په دسترخوانه، کوم د شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. خدای قربان می سر او مال کړی په محمد آخر زمانه، کوم د شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه بیرته راغلی. کله چې د دغه شر اچونکو څخه بېغمه سو، نو په لاره کې یو ځای کښېنستی او یوه دعا یې وکړل. د دعا مفهوم یې داسې و: ای خدایه، تا ته د خپلې کمزورۍ، ناتوانۍ او په خلکو کې د بېقدرۍ شکایت کوم. ای ارحم الراحمین ذاته، د ناتوانانو ربه، ته د ناتوانانو رب یې. ای زما پالونکې ربه، ته ما چاته پرېږدې؟ پردی څوک چې مې وویني تندی را باندې تریو کړي، یا مې دښمن ته پرېږدې چې هغه ته تا پر ما باندې برلاسی ورکړی وي. ای خدایه، که ته زما څخه ناراضه نه یې، زما د هیڅ چا پروا نسته. ستا ساتنه ما لره بس ده. زه ستا د ذات په رڼا پناه غواړم، هغه رڼا چې تیارې یې ځلولې دي او د دنیا او آخرت کارونه په سم سوي دي. زه له دې څخه پناه غواړم چې ته راته په غضب او یا راڅخه ناراضه یې. ستا ناراضي تر هغه وخته پورې لرې کول لازمي دي تر څو راضي کېږې. ای خدایه، ستا پرته نه بل قوت سته او نه بل طاقت سته. څښتن تعالی جل جلاله چې یو صفت یې قهر دی، د خپل نازولي په ځورېدو یقینا په قهر کېږي. نو دستي جبرائیل علیه السلام راواستوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام ووایه او بیا یې وویل چې الله جل جلاله ستا ټولې خبرې واورېدې او د قوم جوابونه یې هم واورېده. یوه ملائکه چې الله جل جلاله د غرونو واک او اختیار ورکړی دی، الله جل جلاله ستا د خدمت لپاره راواستول. دستي هغه ملائکه راغله، سلام یې ووایه. د سلام وروسته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، امر وکړه، که ته امر وکړې زه به پر دې قوم باندې غرونه راپورته کړم، ټول به ذره ذره کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېر زړه سوانده، رحم لرونکی پیغمبر و، ملائکې ته په جواب کې وویل: زه د دوی هیله کېدل نه غواړم، بلکې زه دوی ته د هدایت دعا کوم. که دوی مسلمانان نسی، هیله لرم چې د دوی په اولادو کې به مسلمانان پیدا سي چې د الله جل جلاله عبادت او بندگی به کوي. خدای قربان می سر او مال کړی په محمد آخر زمانه، کوم د شفیع می په قیامت شي
هغه احمد نبی سلطانا د انبیاء پیشمان دی هغه شیرین ورور د جبریل مختار نبی خیر الانام دی هغه شیرین ورور د جبریل خدای حساب می امتی کړي هم ملګری کړي قرآن کند شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانا خدای قربان می سر او مال کړي په محمد آخر زمانه کند شفیع می په قیامت شي څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانانو او پیرانانو دواړو ته رسول لیږل سوی دی نو ځکه پیرانانو په مختلفو وختو کې اسلام راوړی دی چې یو یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف څخه د راتګ پر مهال و هغه په دې ډول چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف څخه تشریف راوړی نو پر لارې یې په وادي النخله نومې ځای کې چې مکې ته نږدې و څو شپې تېرې کړې په دغه ځای کې څو تنه پیرانان دته راغلل او په اسلام مشرف سول بیا خپلو قومونو ته ولاړل خپل قومونه یې د اسلام ولوري ته راوبلل د دوی د دغه پیښې په اړه الله جل جلاله په قرآن کریم کې یادونه کړې ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل پسې په غمونو باندې اخته سو او د یوه د پاسه بل غم د بل غم د پاسه بل غم پرله پسې راغله نو الله جل جلاله د ان حضرت صلی الله علیه وسلم تسلی وکړل هغه په دې ډول کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو په بل پسې ستونزې راغلې آخر د طائف د خلکو څخه هم ناهیلی سو دا په حقیقت کې د غمونو یو سیلاب و خو د دې سره سره د بشریت ویاړمن انسان د دې ټولو ستونزو سره مقاومت کاوه په هر صورت الله جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ډاډ په موخه د مبارک ته د معراج ویاړ ور په برخه کړي شه مبارک دی چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې شه مبارک دی چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې حبیب ډېر په الله ګراني د الله نازولې د الله نازولې په دواړو کونو قدرداني د الله نازولې د الله نازولې په څومره نازي اسمانونو ته بللې د الله نازولې د الله نازولې په څومره نازي اسمانونو ته بللې د الله نازولې د الله نازولې شه مبارک دی چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې در سره مل روح الامین د الله نازولې د الله نازولې مامور د رب العالمین د الله د معراج د فیش په نیټه کې د تاریخ پوهانو ترمنځ اختلاف شته هغه په دې ډول چې امام طبري رحمت الله علیه فرمایي د معراج قصه د نبوت په لومړي کال پیښه شوې ده امام نووي او امام قرطبي رحمت الله علیهما فرمایي چې د معراج قصه د نبوت په 5م کال پیښه شوې ده ځینو علما یې نورې نیټې ښودلې دي خو که چیرې د ټولو علماو دلایل وڅېړل سي دا جوتوي چې د معراج پیښه د پیغمبرۍ په 10م کال رامنځته شوې ده او دا خبره یقیني ده چې د معراج په پیښه کې هیڅ شک نشته او د ټولو علماو پرې اتفاق دي ابن قیم رحمت الله علیه لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح او جسد دواړو سره په ویښه د یو براق په مټ د جبرائیل علیه السلام په مړنه د بیت الحرام څخه و بیت المقدس ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت المقدس کې کښته سو 2 رکعاته لمونځ یې وکړ خپل براق یې د مسجد د دروازې سره وتړی
بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړي اسمان ته ولاړی. د اسمان دروازې د خلاصولو لپاره جبرائیل علیه السلام ملائکو ته وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم را سره دی. دروازه ورته خلاصه سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام ولیدی. سلام یې ورته ووایه. آدم علیه السلام جواب ورکړي ښه راغلاست دیوې تا لره، یعنې ښه راغلاست یې ورته ووایه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرار یې وکړي. الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د آدم علیه السلام راسته لوري ته نیکمرغه انسانان وښودل او چپه لوري ته یې بدبخته انسانان وښودل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم اسمان ته ولاړی. دروازه ورته خلاصه سوه. په دوهم اسمان کې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام ولیدل. سلام یې ورته ووایه. هغوی جواب ورکړي. مبارکي ورته وویل او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ. پر جنتو هم دوزخو وګرځېدلې د الله نازولې د الله نازولې. پر جنتو هم دوزخو وګرځېدلې د الله نازولې د الله نازولې. شه مبارک دې چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې. کائنات ټول درته ګویا شو د الله نازولې د الله نازولې. ستا په صفت ستا په ثنا شو د الله نازولې د الله نازولې. لخوشالۍ مرحبا نارې وهلې د الله نازولې د الله نازولې. لخوشالۍ مرحبا نارې وهلې د الله نازولې د الله نازولې. شه مبارک دې چې معراج ته وختلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم اسمان ته ولاړی. هلته یوسف علیه السلام ولیدي. سلام یې ورته ووایه. هغوی جواب ورکړ. مبارکي یې ورکړه او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څلرم اسمان ته وختي. هلته یې ادریس علیه السلام ولیدي. سلام یې ورته ووایه. هغه جواب ورکړ. ښه راغلاست یې ورته ووایه او د نبوت اقرار یې وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم اسمان ته وختي. هلته یې هارون علیه السلام ولیدي. سلام یې ورته ووایه. هغه جواب ورکړ. ښه راغلاست یې ورته ووایه او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم اسمان ته وختي. هلته یې موسی علیه السلام ولیدي. سلام یې ورته ووایه. موسی علیه السلام جواب ورکړ. ښه راغلاست یې ورته ووایه او د ده مبارک د نبوت اقرار یې وکړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام څخه روانېدی، موسی علیه السلام وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ولې دې وژړل؟ موسی علیه السلام ورته وویل پر دې مې وژړل چې یو ځوان چې تر ما وروسته پیغمبر سوی دی او امتیان به یې زما تر امتیانو ډېر و جنت ته ولاړ سي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اووم اسمان ته وختي او په اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام ولیدی. سلام یې ورته ووایه. ابراهیم علیه السلام جواب ورکړ. مبارکي یې ورته وویل او د ده مبارک په نبوت یې اقرار وکړ. تر دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم صدر المنتهى ته بوتلل سو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیت المعمور ښکاره کړل سو. وروسته د الله جل جلاله دربار ته ورسول سو. الله جل جلاله ته دومره نږدې سو لکه دوې لیندۍ چې سره نږدې وي او یا تر دغه هم لږه فاصله وه. بیا الله جل وعلا چې څه وحي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کولې هغه وحي یې ورته وکړې. 50 لمونځونه یې پرې فرض کړل. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځېدی. کله چې تر موسی علیه السلام تېرېدی، موسی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې الله جل جلاله څه امر درته وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله جل جلاله 50 لمونځونه را باندې فرض کړه. موسی علیه السلام ورته وویل چې بیرته ولاړ سه
د الله جل جلاله څخه د دغه لمونځونو د لږوالي غوښتنه وکړه. ستا امت د دومرې لمونځونو توان نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته وکتل. جبرائیل علیه السلام اشاره ورته وکړه، یعنی دا چې که ته غواړې کېدلی سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته د خپل بادار و دربار ته ورسول سو او خواست یې ورته وکړي. معراج راوړي سوغاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. معراج راوړي سوغاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. صلات عماد دین دی زمون په دې یقین دی. صلات عماد دین دی زمون په دې یقین دی. په بل حدیث کې راځي معراج المؤمنین دی. ستا مبارک احادیث وایي دا حالونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. ستا مبارک احادیث وایي دا حالونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. للې معراج دې راوړي سوغاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان. بخاري په یو روایت کې چې الله جل جلاله 10 منځونه ورکم کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځېدی. موسی علیه السلام یې خبر کړ. موسی علیه السلام بیا مشوره ورکړه چې د الله جل جلاله څخه د لږوالي غوښتنه وکړه، یعنی دا لمونځونه ډېر دي، ستا امت د دومرې لمونځونو توان نه لري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړی. لنډه دا چې آخر 15 لمونځونه پاته سوه. بیا هم موسی علیه السلام ورته وویل چې د الله جل جلاله څخه د لږوالي غوښتنه وکړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې د الله جل جلاله څخه شرمېږم، زه د دغه لمونځونو په کولو کې الله جل جلاله ته تسلیم یم او سر ورته کښته کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه لرې سو، یو اواز په دې ډول وسو: ما خپله فریضه نافظه کړه او پر خپلو بندګانو مې د لمونځونو کموالی وکړي. سوغاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. د بې حیا کارونو، د فحاشا کارونو، د بې حیا کارونو، د فحاشا کارونو منع کوونکی د لمونځ، د هر نهه کارونو منع کوونکی د لمونځ، د هر نهه کارونو. قرآن پاک دی بیان کړي آیاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. قرآن پاک دی بیان کړي آیاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. تلې معراج دې راوړي سوغاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه نورې حیرانونکې پیښې ولیدې. د بیلګې په ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان ولیده چې په دنیا کې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري. شونډان یې د اوښانو په څېر وه، د اور سکروټې یې په خوله چښلې او تر دبوره یعنی د مردارۍ وتلو تر ځای وتلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سود خوړونکي ولیده چې نسونه یې دومرې لوی وه لکه خونې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځې ولیدې چې مړونه لري او زنا کوي. په سینو کې وې لوی لوی کاږه اغزي چیښل سوي وه او د اسمان او مځکې ترمنځ ځړېدلې. سوغاتونه موږ ته، پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی. فرق د کافر او مسلم په المونځ کېږي لازم، فرق د کافر او مسلم
په المنځ کېږي لازم کافران منځ نه کوي مسلمي تل پرې قایم کافران منځ نه کوي مسلمي تل پرې قایم هم دې ښودلي دي د فرض اوقاتونه موږ ته پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی هم دې ښودلي دي د فرض اوقاتونه موږ ته پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی دالې معراج دې راوړي سوغاتونه موږ ته پنځه لمونځونه موږ ته ډېر د احسان دی